یار د زړه کلی کوي د نظر نه دې مکان ته ځي راځي خو په ور نه ما له مینه د پتنګ په شان را نغله د ځیګر سیزل راځي د وزر نه. باچا خان بابا سره چې د مینه هغه کله وفات شو دی ور سره جلال آباد تم تلو هلته په هغه جنازه کې شرکت کړو. بیا چې راغی خویندې څو وې؟ د اندیش صاحب خپلې خویندې درې وې. او دا راته ووایي چې د دې د کور ودانې نوم څه و؟ او بیا د هغې نه پس چې کوم دي نو دوه لوڼه وي. د یوې نوم یاسمین بیګم دی چې هغه د نورالوهاب کور ودانې ده او دا او مطلب دی چې که دغه کوي ای سی ټي ده که نه هغه ای سی ټي پوسټ باندې ساینس ټیچره ده په مایار سکول کې ده. دویمه لورې چې ده نو هغه واحده بیګم ده هغه هم ای سی ټي پوسټ نو اس اس ته وړېدلې ده اوس پښتو اس اس ده او اندیش صاحب بیا په دغه دوه لوڼو باندې ښه برابر تعلیم کړی دی. او دا واحده بیګم خور چې کومه ده نو دا په کوم سکول کې ده کوم د ده واده او د اولاد باره کې د یو تپوس دا کوو چې د واده چې کوم دی نو یو واده یې کړی و دوه دې باره کې راته ووایي او سخرګنۍ د کوم ځای وه؟ صاحب شاه صابر د خولې خبره او خدای پاک دې دواړه وبخي. هغه ویل چې اندیش صاحب غزل ولیکي نو بیا د هر شاعر په لاس کې غزلي. زه پلار با په پټي کې دڼیا اورې بله ما ته به دا ویل چې موږ به راغلو د دڼیا پاڼ به مې پلار په سر دغه کې مایارو کې په مایارو کې نو د مایارو نه موږ هغه راوړو تورو چوک ته تورو نقام قبیله په هکله باندې نه پوښتنه کومه چې د ښاغلي بابا قام قبیله څه وه؟ دا ما په مختلفو کتابونو کې مونږ کتلی دی نو په هغې کې کال 1940 دی خو پیمانه د غزل کتاب. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه ساجد شایق یم. دا وخت د پاسون دفتر مردان کې مونږ ناست یو او زما سره چې کومه د دوه ملګري دي نو د یو حضرت زبیر صاحب دی د شمس القمر اندیش صاحب خورئی دی او دا بل را سره محمد عارف دی د جمال ګړی دی د پښتو سبجیکټ سپیشلیست دی. نو مونږ به د نن د ښاغلي شمس القمر اندیش بابا په هکله باندې د دې خورئی ښاغلي حضرت زبیر صاحب سره یو دوه درې خبرې کوو د هغې په ژوند باندې، د هغې په اولاد باندې، د هغې په قام قبیله باندې، د هغې په نورو معاملو باندې، د هغې په مزار، د هغې په مړینه. د دې په هکله به یو څو خبرې کوو د دې سره چې ریکارډ پاتې شي او چاته چې د دې متعلق معلومات نه وي نو چې هغې ته دا معلومات ورورسي. حضرت زبیر صاحب زه ډیره زیاته مننه کوم چې تاسو موږ له دومره وخت راکړه ما او محمد عارف صاحب له چې یو څو خبرې موږ سره د بابا په هکله باندې وکړي. خو موږ به ستاسو نه اول دا تپوس کوو چې تاسو په خپله باندې څه کار کوئ؟ ډیره مننه شایق صاحب، ستاسو ډیره شکریه ادا کوم چې تاسو دواړه دلته کې پاسون دفتر ته راغلی او زما نه د اندیش صاحب په حواله باندې معلومات غواړئ. زه خو په خپله په محکمه تعلیم کې یم او دا پاسون رساله چاپ کوم. د اندیش صاحب سره مې ناسته پاسته وه چونکې د هغه نارینه اولاد نو د وړوکوالي نه تقریبا زه به دغه د شپږم اووم سټوډنټ وم چې مور به هغه له لېږلم او د هغه نه مې انګریزي زده کوله. د هغه سره په دوکان کې به ناست پاست وم، دغه شاعران ادیبان به هم راتلل نو تر مرګه پورې ورسره بیا د هغې د تلي نه پورې ورسره زما ناسته پاسته وه. یا لکه تا خو به بیا د هغې د علمیت نه چې کوم دی نو ډېره زیاته ګټه پورته کړې چې ته د وړوکوالي نه د هغه په محفل کې د هغه په خوا کې لوی شوی یې که نه نو د هغه خوش قسمت نه ډېره خوش قسمتي خو مې دغه و چې د هغه په محفل کې او د هغه په ملګرتیا کې پاتې شوی یم. خو بدقسمتي مې خپله ناراستي او نالایقتوب دی چې داسې هغه دغه هم نه دی حاصل کړی ته علم ته نه زده کړی. نو د اندیش صاحب سره د دغې ناستې پاستې په بنیاد باندې د هغې د تلین نه مخکې ما د خپله ډایري راکړې وه چې یاره د دې نه یو مجموعه چاپ کوو. دا ملګري مې تنګی ساحل صاحب دی، اباسین صاحب دی، یا داسې نور درویش دوراني صاحب هم ورپسې راغلو چې یاره دا ډایري دې موږ له راکړه چې موږ دا چاپ کړو. نو هغه ډایري ته ما یوړه، ما کمپوزنګ وله وکړو خو هغه ما ته دا وویل چې یاره کله موږ دا چاپ کوو نو ته به راځې ما ته به یو غزل وې په هغې کې که څه شعر داسې دغی نو هغه بدلو را بدلو. خبل ډیره زیاته مننه واقعي لکه تا خدمات تر سره کړي دي کنه، خو
خو داسې خبره ده چې د اندیش بابا سره خو ستا کافي وخت شو، بلکې ته د هغه په خوا کې د هغه تر څنګ لوی شوې، نو د هغه د ژوند په هکله باندې هم تا ته پوره معلومات یي. نو راځو لږ غوندې د هغه د ژوند په هکله لږ معلومات دا کوو که نه، چې د ده دا پیدایش چې کوم دی که نه، دا ما په مختلفو کتابونو کې مونږ کتلی دی، نو په هغې کې کال 1940 دی، خو پیمانه د غزل کتاب کې تا په خپل باندې چې هغه کوم لیکل کړي دي د هغې په سریزه کې ته تاسو لیکلي، نو هغې کې هم 1933 چې دی دا د پیدایش کال، او مونږ سره یو بل مرکه کې اندیش بابا په خپل باندې د خپل پیدایش کال 1933 ښودلی دی، وطن رساله کې موجود دی اوس هم، خو ډیر پروفیسران بلکې د کابل نه چې کوم کتابونه چاپ شوي دي په هغې کې هم 1934 دی. آیا په دې هکله ته څه وایې؟ په دې حواله باندې خدا ده چې ما دغه تاریخ کوم لیکلی یا د پیمانه د غزل په سریزه کې، نو هغه ما د هغه د شناختي کارت مطابق په کال 1933 کې اکتوبر په دغه کې د هغه پیدایش شو، 20 اکتوبر. او خو دا ده چې دی په خپل هم په دغه کې چې خپل تاریخي لیکلی خدا شناختي کارت په دغه باندې موږ دغه کوو چې کال 1933 اکتوبر دا د هغې د پیدایش. ما چې تنه په خپله په وطن رساله کې کله انټرویو کوله که نه، نو په هغې کې ما ته وی چې زما د کال 1933 د زما د شناختي کارت په حواله دا پیدایش نیټه کال دی، بلکل هم دا خبره ما ته په هم کړې وه، او هغه به دا هم خبره کوله چې په هغه زمانه کې د لیک لوست رواجونه چې زما د تاریخ پیدایش چا لیکلی وي، داسې خصوصونه مور او پلار ټول علم او دغه مغه تعلیم دونه نو چا سره خدا ځینې هغه خلکو د هغه زمانې خلکو به د خپل تاریخونه مختلفو باغانو سره تړل یا به داسې واقعیاتو سره تړل. دا خبره صحیح ده بلکل، یا داسې د جنگ عظیم نه پس او د پاکستان د آزادۍ نه پس او داسې خلک مطلب دا دی که نه چې د اندیش بابا د شناختي کارت مطابق د هغې د پیدایش کال چې کوم دی 1933 دی، دا خبره صحیح ده، لکه 34 نه دی. بل دا راته ووایي چې قام قبیله په هکله باندې نه پوښتنه کومه چې د ښاغلي بابا قام قبیله څه وه، آیا د قبیله په پښتنو کې څه وه؟ دی خو یوسفزی دی، او دغه که تاسو په دې بوکو بابا کې زیارت دی مصطفی بابا دا غنوم دی، نو دغه د بوکو په خاندان کې مونږ راځو او دا مونږ ټول بوکیان یو. دغه بوکیان نه د بوکو بابا په کوم ځای کې دی؟ دی په دې ثوابې ضلع کې دی، په دغه ضلع کې دی بوکو بابا. بیا د هغه نه بوکیان د هغې دغه نه نسل نه چې کوم خواري شوي د خپل نوم مصطفی بابا دی، د بوکو بابا خپل نوم مصطفی بابا دی، خو په بوکو جنډو کې د دې مزار دی، او دا په مختلفو دغه کې هم دی برخه اخیستې ده، دغه تصوف په لاره باندې هم تللی دی، او د تاریخ خو ما نو ذهن نه وتی دی د مصطفی بابا چې هغه هم په جنګونو کې برخه اخیستې وه پیرنګي سره یا دغه سره، نو دغه بوکو بابا نه بیا دا بوکیان خواري شوي دي، په ګړۍ کې دي، په چمرنګو کې دي، په مایارو کې دي، یو خوا بل خوا. نو مونږ لکه دې ته مطلب دا چې په یوسفزو کې دې ته دغه بوکیان ورته وایي، بوکي خیل بوکیان. نو بس خل نو لکه اوس مونږ به دا ووایو چې د بابا چې کوم دی نو دا یوسفزو کې د بوکیانو یا بوکي خیلو داسې ویلی شو. او نور مطلب دی چې د خپل ټول جون په مایارو کې تیر کړی دی؟ نه د مایارو نه دی راغلی دی مردان ته. مونږ ته یوه خبره کړې وه، وایي چې اتم امتحان زمونږ د بورډ هغه مونږ دلته ورکړی و، او بیا مو بیه چې کومه ده نو هغه مونږ د پنجاب نه مونږ بیه کړی و، دا خبره یې کړې وه. اوس دا راته وایي چې دی په خپل ژوند کې لکه اوس فرض کا تعلیم یې وکړو بیه وکړله، نو په خپل ژوند کې د څه کارونه کړي دي؟ لکه مونږ ته خو د په هغه یو انټرویو کې ویلي چې ما تجارت کړی دی، ما دکانداري کړې ده، ما څه کړي، اخره کې بیا هغه ساهو دارو. خو د ستا په خیال باندې لکه ته خو یې خورایي، ته خو د کور سړی، تا ته خو بنیادي ته ورسره وړوکې لوی شوې، ده به څه کار کو ستا په همدغه خبره وي چې د
پلار به په پټي کې دڼیا اورې بله ما ته به دا ویل چې موږ به راغلو د دڼیا پاڼ به مې پلار په سر دغه کې مایارو کې په مایارو کې نو د مایارو نو موږ هغه وروړو تورو چوک ته تورو چوک کې به دغلته کې یو دکان کې هغه دڼیا هغه سبزي هغه به خرڅول هغه سبزي دکان اوس هم شته دي د سبزي دکان و اول کې په اول کې دغه سبزي دکانو هلته به سبزي خرڅول او د سبزي د دکان په کوم ځای مایارو کې کوم مردان کې دا په دې مردان کې تورو چوک خواجاګنج بازار کې دي په دغه دوران کې بیا دی د ګوړې کاروبار ته وړېده نو ګوړه هم د خرڅه کړې ده جی د دې نه علاوه چې بیا دی دغه شوي دي نو ورسره ګوړه به هغه دکان کې او که نه د هغې په هغه دکان کې به یې خرڅوله ګوړه به هم هغلته کې سبزي به هم خرڅوله ګوړه به هم خرڅوله ورسره بیا بل یو دکان دې خوا را جوړ کړو په هغې کې چې کوم دی نو د سره یو بل ملګرو مبارک نوم یې هغه مبارک مړ دی هغه مړ دی د هغه الله دې وبخي او د هغه سره په ملګرتیا کې هغه ورله بیا سو سرټیفیکیټ او د میډیسن دا کاروبار یې شروع کړ د ساو دارو په نوم باندې په تورو چوک کې د دوایو دارو دکانو او تر مرګه پورې دغه دارو دکان روانو چلېده خو بیا د مرګ نه یو کال 2 کاله مخکې 3 کاله مخکې چې دی پکړ شو نو بیا په هغې کې زوم د ناستو د هغه نومونه نورالوهاب زاهد دغه خبرې له برازو د دې نغه لا نو سم لکه پکې زوم ناستي اوس هم پکې ساهو دارو کې هغه ساهو دارو اوس هم شته دی او ګوره څومره مزیدار د پښتو نوم ولي ښه دی ښه بالکل دا ښه دي چې دغه ساهو دارو دکان پرانسته نو بیا په اړه کې د قمر رئیس یو رشته دارو خپلولی کې راځي هغه دارو درمل نوم خپل دکان لکې خوده لکه د پښتو نومونو دا رواج شروع د ساهو دارو نو هلته دارو درمل او بالکل اندیش بابا به دا غوښتل که نه ماته به هم کله کله وی چې زه به ورسره ناست وم نو ماته به هم وی چې یاره دا دکانداران دی په دې خپلو دکانونو باندې چې دا کمې تختې کمې لګېدلي دي نو دا بورډونه لګېدلي په کار دي چې دا دی په پښتو کې ولیکي ښه دا راته ووایه زبیر صاحب چې د ده واده او د اولاد باره کې د یو تپوس دا کوو چې د واده چې کوم دی نو یو واده کړی دوه دې باره کې راته ووایي او سخرګنۍ د کوم ځای وه د واده خو مونږ خو چونکې کشرانو دغه نو زما د مور د وینا مطابق چې په صدیخیلو کې مایارو صدیخیلو کې یو غریب سړی و هغه داسې کار وکړو چې د هغه یوه لور وه هغه ناجوړه وفات کېده یا هر څه چې نو خپله ماشومې د ده پلار له راوسته جی او ورته ویل چې دا تا ته در سپارم او زما نور څه نشته یا څه دغه یې منو هغه د ده پلار داسې کار وکړه چې هغې د سره په نکاح کړه جی د صدیخیلو مایارو نو بیا هغه کمزور هم وه غریب هم وه ناجوړه هم وه لکه دا دغه وکړه خپل پلار راوستله خپل پلار راوسته او د اندیش بابا پلار ته والا کړه نو دی چې کوم دی نو بس دا دغه وکړو چې یاره راشه نکاح به ورله وتړو نو اندیش صاحب ته هغه په نکاح کړه ستاسو دا مطلب دی چې د اندیش بابا چې کومه کورودانې وه نو دا د هغه پلار ته یو بل سړي او هلک له دغه سړي څه نوم نوم درته یاد دی نوم درته نه دی یاد او د صدیخیلو مایارو ښه مطلب چې د دې کلیوالو د ده یو زوی شوی ماشوم هغه په ماشومتوب کې وفات شوی لکه هغه کېدی شي د خویندو نه مشر او جی او د دې نه مشر د دې خویندو نه مشر نو هغه دلته په مردان کې و په کرایه به دلته اوسېده دکان ته ممته راته په خاکسار محله کې دا کرایه کور په دغه دوران کې دغه ماشوم وفات شو او بیا د هغې نه پس چې کوم دی نو دوه لوڼه وي د یوې نوم یاسمین بیګم دی چې هغه د نورالوهاب کورودانې ده او مطلب دی چې دغه کې ای سی ټي ده که نه هغه ای سی ټي پوسټ باندې ساینس ټیچره ده په مایارو سکول کې ده دویمه لورې چې ده نو هغه واحده ده بیګم ده هغه هم ای سی ټي پوسټ نو اس اس ته وړېدلې ده اوس پښتو اس اس ده او اندیش صاحب بیا په دغه دوه لورونو باندې ښه برابر تعلیم کړی دی او دا واحده بیګم خور چې کومه ده نو دا په کوم سکول کې ده کوم ځای دا دلته په مردان کې نمبر 1 ګرلز سکول کې اس اس د پښتو هایر سیکنډري یا دغه کې او د دې بیا داسې دغه دی چې
او دا واحد بیگم چې دا په چا باندې واده ده؟ دا په مرتضی خان خان باندې په سیمچ کې خطیب و ریټایر شوی دی. دا په هغه باندې واده ده. د دې بیا درې زامن دي. نو یو زوی چې کوم دی نو هغه ډاکټر نصر الله دی، شهبازګړی په هسپتال کې ډاکټر دی جی د اندیش صاحب نوسی. دویم چې دی نو عبدالله دی، هغه هم دغه ډاکټر دغه کړی دی خو اوس بهر ملک دی. او دریم چې دی نو عمر نوم یې دی، هغه تعلیم کوي. ښځه دی یاسمین بیگم، څلور زامن دي. د یو نوم چې کوم دی نو هغه عاصم دی، هم په دوبۍ کې خپل کار روزګار کوي. بل دی قاسم چې دی نو په سعود اورو کې ناست دی د پلار سره. دریم چې کوم دی نو هغه هاشم دی، هغه په مایارو کې کله ولدي دکان روان کی کله دغه کی، خو هغه سمې نه دی خوړلی. او څلورم چې کوم دی نو د هغه نوم دی عمر، هغه په بهر ملک کې دی تعلیم په سلسله کې تللی دی. نو دغه اندیش صاحب دغه ون وسی دي، درې د یوې نه او څلور د بلې نه، څلور د مشرې نه او درې چې کوم دي د کشرې نه، او نور زنانه اولاد یې نشته. د خپل نارینه اولاد نو اندیش بابا کورودانې چې کومه ده نو دا د مړینې نه څومره موده مخکې مړه وه؟ د کورودانه د مړینې نه تقریبا 2.5-3 کاله پس مړه ده. مخکې نه پس دې مړه وه. ها پس؟ او جی او دا پس دې مړه وه. ښه دې چې کله وفات شو نو د هغې نه 3.5-4 کاله به زما نه خو تاریخونه هیر دي دا چې ما کتلی وي او تاسو سره مې دغه کړی وي. نو د دې د تلین نه پس چې کوم دی نو دا وفات شوی ده. ښه او دا راته ووایي چې د دې د کورودانې نوم څه و؟ د دې د کورودانې نوم د اندیش بابا کورودانې نوم څه و؟ چې